لوبو ته چمتو افغان الف لوبډله سبا د هند پر وړاندې میدان ته ښکته کیږي. مصدق حسین او حیرانه اسټرالیا له تاریخي ماتې سره مخ کړه. ګیګواډ په اصلي ذهین الف لوبډلې ته زړه راښکونکې بریا ورکړه. او ویسټ انډیز د نړیوال جام د ناکامۍ د هیرولو لپاره نوې مبارزه پیلوي. د افغانستان هند سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو د درې اړخیزه جام رسمي پرانیستو شوه چې د سیالیو په جریان کې لومړۍ لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. اوس د کرکټ مینوالو پام د افغانستان الف لوبډلې ته اوښتی چې ټاکل شوي سبا د افغانستان په وخت د سهار په 9 بجو د هند الف لوبډلې پر وړاندې د خپلې لومړۍ لوبې لپاره میدان ته ښکته شي. افغان ځوان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د سیالیو پیل په بریا وکړي او د جام د اتلولۍ لپاره خپل ځواک وښیي. د کرکټ مینوال هم د یوې په زړه پورې او له هیجان ډکې سیالۍ په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړو له وړاندې د سیالیو ته په هند کې تمرینات ترسره کړي دي. د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې د مصدق حسین او حیرانه د ځلیدونکو لوبه په مټ اسټرالیا ته د 21 کلونو وروسته ستره ماته ورکړه او لومړیو یو ورځنۍ سیالیو کې د شپږ اتیا منډو په توپیر سره لوبه وګټله. د لوبې اتل مصدق حسین و چې له 4 کلنې نشتون وروسته یې په زړه پورې راستنېدنه وکړه او نوموړي ناسوځدل شپږ اتیا منډې جوړې کړې چې دوه مهمې ویکټې واخیستې او یو ښکلی کچ هم ترلاسه کړ. له بل پلو چټک توپ اچوونکي حیرانه د اسټرالیا توپوهونکي له سختو ستونزو سره مخ کړه او هغه د ساعت په څه باندې 150 کیلومتر چټکتیا توپونه ترسره کول او 4 مهمې ویکټې ترلاسه کړې. اسټرالیا د 215 منډو هدف په تعقیب کې د بنګلاديش د توپ اچوونکو پر وړاندې بې وسه ښکاره شوه او د لوبې کنټرول یې له لاسه ورکړ. په دې بریا سره بنګلاديش ثابته کړه چې خپل کوربه میدان کې لا هم د نړۍ سترې لوبډلې له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. د کرکټ مینوال د مصدق حسین دغه ځلیدونکې راستنېدنه د بنګلاديش د وروستیو کلونو له غوره انفرادي لوبو ګڼي. د هند الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې په یو له هیجان ډکه سیالۍ کې د 8 منډو په توپیر سره بریا خپله کړه چې د بریا ستر اتل روتراج ګیګواډ و. ګیګواډ د لوبډلې د ستونزمن حالت پر مهال ذمهواره لوبه وکړه او د 114 توپونو په لوبولو سره 101 ارزښتناکه منډې جوړې کړې. نوموړي د خپلې سلیزې په مټ هند الف لوبډله د 200 منډو سیالۍ وړ هدف ته ورسوله. د سریلانکا الف لوبډلې لوبډلمشر ساهان اراچیکا د 400 منډو په جوړولو د خپلې لوبډلې د بریا هیلې ژوندۍ وساتلې، خو د هند توپ اچوونکو په وروستیو شیبو کې لوبه بدله کړه او سیالۍ لوبډلې ته یې د بریا فرصت ورنکړ. بل ورته 15 کلن ځوان ستوري ویبسوریوان چې هم د هند الف لوبډلې لپاره لومړۍ لوبه ترسره کړه او که څه هم هغه یوازې 14 منډې جوړې کړې، خو د خپلې زړه راښکونکې لوبې له امله یې د مینوالو پام هم ځان ته واړوه. په دې بریا سره هند الف لوبډلې د 3 اړخیزه جام سیالیو په بریالي ډول سره پیل وکړ او د اتلولۍ لپاره یې خپل قوي پیغام وړاندې کړ. او وروسته هم دا چې د ویسټ انډیز ښځینه کرکټ ملي لوبډله د 20 اورید نړیوال جام سیالیو ته له لوړو هیلو سره داخله شوې ده او غواړي د تیر کال د یو ورځنیو نړیوال جام د نه ګډون ترخه خاطره هیره کړي. د لوبډلې مشره هیلې ماتیوز چې د خپلې لوبډلې مخکښه توپوهونکې او توپ اچوونکې هم ده، د ویسټ انډیز تر ټولو ستره هیله بلل کیږي. نوموړي ویلي د نړیوال جام له پاتې کېدو وروسته ټولې لوبډلې سخت درد احساس کړی دی او اوس نه غواړي چې بیا له ورته حالت سره مخ شي. د ویسټ انډیز بله مهمه ستوري ډینډرا ډاټین ده چې د تقاعد له پرېښودو وروسته یې بیرته لوبډلې ته راستنه شوې او د خپلې تجربې له امله د لوبډلې لپاره مهمه پانګه بلل کیږي. ویسټ انډیز په 2024 کال نړیوال جام سیالیو کې نیمه پای لوبې ته رسېدلی و، خو اوس غواړي له نوي هوډ سره یو ځل بیا د اتلولۍ سیالۍ ته ځان ورسوي. د کرکټ شنونکي باور لري چې که د لوبډلې مخکښ لوبغاړي وځلېږي، ویسټ انډیز کولی شي یو ځل بیا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او د اتلولۍ لپاره جدي ننګونه رامنځته کړي.